لوفر هلک ستړی مشین لوفر هلک په نامه یو هلک د راغلی د عمران خان عکس هم لګولی ده البته د پاکستان به وي د پاکستان وروره اوس سعودی عرب کې ما ना द पाकिस्तान है او د پاکستان अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आप फिर उर्दू बोल देना क्योंकि पाकिस्तान तो उर्दू बोलता है ना पाकिस्तान पर पश्तून नहीं बोलेगा पश्तून तो पता है कि पश्तून किधर से है زه د پښتو اردو یم د سمه وخت کویا کا नहीं लेकिन ऐसा है ना कि मुझे ستا اصلي ژبه چی ده رسمي ژبه دولتي چې ته درس کوي هغه ژبه आपके देश की जुबान क्या है मिली जुबान क्या है पंजाबी नहीं हूँ मैं पठान हूँ पश्तो बोलो पठान का माना क्या पठान का माना क्या दिन साथ पठान हुए पठान का माना क्या यो दका एक मिनट एक बात मुझे बताओ इमरान खानम पठान दा इमरान खानम पठान दा او بالکل پठाن ای خدای دې تاسو دې خسن کی شرمېږه نه ته دا خبره کې یو دقیقه लोपर साहब मैं आपको साहिब बोल रहा हूँ मैं आपको साहिब बोल रहा हूँ साहिब बोल रहा हूँ ये बात मुझे शाहरुख खानम पठान दा सलमान खान पठान ये बात मुझे बताओ अगर आप पश्तून हो तो आपकी कौमियत क्या है भाईजान नहीं तुम्हारी कौमियत क्या है कौम अपना बताओ ना अगर आपका कौम का पता हो तो मैं आपके साथ पश्तो में बात करूंगा अगर कौम का पता नहीं है तो मैं आपके साथ पश्तो में बात करते हुए मैं अपना तौहीन कर रहा हूँ ना तो खबर तो मुझे ये बताओ कि आपका कौमियत क्या है मैं आपको पंजाबी में बोल रहा हूँ पंजाबी में ਤੁਹਾਡਾ कौमियत क्या है तुसी पश्तून हो अगर पश्तून हो तो ਤੁਹਾਡਾ कौमियत क्या है अगर तुसी पंजाबी हो तो पंजाबी में तुसी क्या हो राणा हो बट हो जट हो गट हो सट हो क्या हो गालियां मत दो मैनू एक ही गल दा जवाब दूं ਤੁਹਾਡਾ कौम की है ਤੁਹਾਡਾ कौम की है कुत्ते दी नस्ल दियो क्या हो मैं बताना तेरे मां के चोद मां के लौट کنزل مکو روزه دوار اجازه راکې درې واړه خالص فورور اجازه راکا لوفر اجازه راکا صبر اجازه راکا ورا صبر وکړه وګورئ سه روزه ده روزه کې باید موږ او تاسو هغه الفاظ استعمال نکړو چې زموږ او تاسو روزه په ناشایسته سي یعنی حقایق دي مګر ما غشان باید استعمال نکړو چې روزه په لوفر از خیر خان یوسف ورور چار شی ویل دي مثلا پیږي هغه تاسو سره پیږي وزته نه یو څه سوال وکم خان یوسف ورور از ما اجازه ده چې یو څه سوالات وکم بس وی ک زه خو هغه پښتون هغه وخت پور نه بولم ترڅو چې خپل ځان قوم راته نه خودل تاسو خو خبره ته وکړه دا ماته یو مومنټ ولا پرې ده मैं तेनू कह रहा हूं تزما اجازه راکې یوسف ورور اجازه راکې یوسف ورور دا ته چې ته په قوم چې ته شرمېږي په قوم چې شي قوم د ته یم ها ته په قوم چې شي زه په قوم یم مراد خیل پښتون قوم دی نه دا پښتون قوم اجازه ته د کوم کلی د کوم کوسی د کوم کندري غرق شي مرادي خیل زنه په قوم چې شي او بیا عقله پښتون قوم ده خو صحیح ده قوم شو قومیت هیڅ شي ده پښتون قوم ده پښتون ژبه نه ده پښتون قوم ده بیا دا قوم چې دا اجازه راکړه بیا دا قوم چې دا بیا دا ورونه بیا په نورو قومونو باندې شي اصلا پښتون ستړی یو قوم ده مهرباني قوم ده آفرین که پښتون چې قوم ده ستا اصلي ډبر د کوم ځینه ده تواړه جو سٹارټینګ یې کې هم خان ستړی مشي وای زمانی کو زما پلار دا چې کوم ده پښتون ټول په افغان حسابيږي افغان یادېږو اوس در سره پښتو غږیږم زنده باد اوس راغلی کنه لاین ته ودی لیدل دغه یو ته زنه خطه امریشه او یو پښتنه د یو قوم د یو ملت ده یو قوم د یو ملیت ده یو قوم د یو ملیت ده دا دوه شیان فرق قوم مثلا موږ تفسیرو کې دا اوسم قوم ټول پښتنو ته پښتانه لیکلي دي او ملیت ورته افغان لیکل نو قوم د لکه اوس کوم زه وایم چې زه الکوزه ما پلانې بارکزه ده دا زموږ نیکونو ټول سره یو قوم ده خو چې نن وروسته بیا هر یو پلار خپل زامنو ته نمونه ورکړي دا علیحده خبرې دي خان یوسف ورور ماته اجازه راکړه چې زه یو څه پوښتنه دې وکړم ورشه د هغې نه بس زه پیږم اوس خو د تسلیت وسو که نه افغانیت قبول کو که نه زه ورته کنځم دا راته وایه چې لوفر ستا نوم چې ده لوفر نوم دی چې ده نوم یو افغان پښتنو کې خو لوفر موفر نسته
چې کوم دی دا ژبه نشي ویلی بل څه دا ټیک ټاک خو ټول کونیتوب دی ځکه خو مې په دا لوفر نوم یې خیرې که نه یعنې صحیح پیج دی زما فیسبوک نو مطلب دا چې ته کونی مطلب دا چې ته کونی نو خپل ځان ته کونی وې نو موږ خو وروره کونیان نه یو زمونږ په وطن کې نه رنډۍ خانې شته نه کونیتوب شته نه اجړاګان شته موږ خو دا شی څه شی نو څه ووایم زه درته څه ووایم ته ویل کونی خو صحیح ده نو ته به کونی موږ خو کونیان نه یو خپله مور او ته بیا خلکو ته یې ما ته ګفټ وکړې نو تا خپله مور وولې ده دغسې ته بیرته رالې هماغه خپل ډمټوب ته ورسېږې مزه کنه یوسف تا ته ویل چې یو څو دقیقې پرېږده ما ته یې نه پرېږدې ظالمه زمونږ بحث په څه شي ده زمونږ بحث په عمران خان باندې ده لوفره نوم دې چې ده نوم دې چې ده ساحل اسماعیل که اسماعیله ساحل ها ساحل جانه ته ما ته ثبوت کا چې عمران خان پښتون ده ثبوت یې کرا تا عمران خان چې کوم دی که نه نه داسې منګه اجازه راکړه منګ پښتانه په پښتو ژبه پېژنو پښتون قوم ته ما ته د عمران خان یوه ویډیو راوړه چې 15 دقیقې پکې پښتو خبرې کړي زه به بیا هم دا پټان ده مهرباني نه دا تا ته چا ویلي چې پښتون نه ته اوس ګوره زما چې ګوره ما چې تا ته کومه خبره کوله اجازه راکړه چې کومه خبره مې درته کوله د هغې به ثبوت وړاندې کړه دا به نه وایه زه بل څوک نه یم ګوره ما سره به خوا دې خوا خبرې نه کوي ما سره به په دلیل خبرې کوي صحیح ده ګوره ساحله اجازه راکړه ته اجازه راکړه ته ما ته اول عمران خان ثبوت کړه چې پښتون ده ثبوت یې کړه ما ته خلاص ښه زه درته ثبوت کوم که نه چې د سړي پلار پښتوني نو پښتوني کو مور پښتنۍ نو پښتوني نه دا وایي چې ته په کوم ویډیو کې څه لیدلی چې عمران خان بغیر د یوې خبر نه چې لاټین تباه دی دغې نه علاوه بل شی موږ ته وښایه چې پښتو کې غږېږي وروره پلار و مور پورې نه ده پلار و مور پورې ده تاسو پلار و مور پښتانه دي مګر ته پښتون نه یې زه درته وایم ستا نیکونه ګوره لوفره ستا نیکونه پښتانه او ته پښتون نه یې نو اوس مربوط خو داسې نه ده که نه چې ته اوس پښتون سوې ځکه ته پښتون نه یې چې ته د خپلې ژبې باندې په جهرن باندې په ژبه باندې نه لیک کولی سې نه لوست کولی شي نه د په خپله ژبه باندې په پارلمان کې خبرې کولی شي نه تا په ژبه باندې کوم قانون موجوده ده اوس ته ما ته دا واضح کړه چې ته زما خبرې ته غوږ کړې پښتون هغې ته وایي که نه پښتون چې پلار یې پښتون هغه پلار و پښتون پیدا شوی په انډیا کې و خو و پښتون مور یې څوک زه پلار پښتون و پلار نوم یې چیرې و پلار یې کوم ځای پښتون و د کوم ځای پښتون و پلار یې پنجابی و پنجابی پلار یې پښتون و زوی چې کوم دی هغه پلار یې غلط سوی و چې دا پنجابی راوستی و البته کوم رنډي خانه کې به ورسره یو ځای سوی که نه پښتون خو پنجابی سره هېڅکله انډیوالي نه کوي نه ملګرتوب کوي ستا خبرې ته غوږ کړه دغه جواب در کوم ستا د افغان چې کوم خلک دي که نه ستا افغان وطن هم زه افغان زه چې ترکي ته کوم ځي که نه اول ته ترکشې څه واده وکړي نو دا غلط شي دی او بچي وشي نو ته د دغې نه اوس لنډ دغه واله که نه ډېر ځایونه په دې ویډیوګانو کې افغانان نه دي که نه اجازه راکړه ته نه تولرېږه صبر وکړو ته ما ته یو اجازه راکړه زه تا ما نه پرېږدئ که نه تاسو دواړه غلي کښېنئ زه تېنه دا سوال کوم نه زه دا سوال تی کوم چې ته دا ما ته وایې چې د پنجابیانو ته ما ته دا وایې چې زمونږ د پښتنو کلتور عنعنات د پنجابیانو کلتور عنعنات سره سمون خوري بالکل نه خوري چې بالکل نه خوري نو د عمران خان پلار ته چا ویلي چې ته پنجابي سره واده وکړو داسې طلاقي منځته راوله نو هم ستا افغانانو ته چا ویلي دي ښه زورکه دې خبرې نه به هم تېر سو زورکه پښتون به نه تاسو یو څو دقیقې ما پرېږدئ که نه یو څو دقیقې ما پرېږدئ بیا وروسته سوالونه که زورکه دې نه به تېر سو زه یو غلطي به البته تېر سوي انسان دی یو غلطي تېر سوي خپل عمران خان څو ښځې پرېښې دي د عمران خان خپله څو ښځې پرېښې اوس څو ښځو سره ده زما خبرې ته غوږ کېږده که نه ښځې چې پرېښې دي انګرېز یې کلې زما خبرې ته پرېښې نه طلاق ورکړه جایز دی چې چا له پرېښې نه ده وایي طلاق یې ورکړی ښه ولې طلاق ورکړه بس ورې کړو که نه هغه د سړي خپله خوښه یې که نه څو دانې پرېښې یوه پرېښې ده کومه چې زما یې نه وه
په امریکا چې کوم واغې پرې د بل کلی د بوشرا نوم دی مسلمان د بوش د غلو جوز د سر په قتل د تو خپل مور او خور پر ټیک ټاک کنځلې باندې کولو فرا ساحل اخرنه سوال دی کوم نه زورک اخرنه سوال به کوم اخرنه سوال به کوم تاسو په اجازه زورک پروا نه کوي اخرنه سوال مې دا ده خیر پروا نه کوي یو کړي دوه کړي د پروا نه کوي اخرنه سوال مې دا ده چې آیا یو سړی ښځه ونیسي ساتلی هغه به ملک وسي ساتلی یو سړی چې خپله ښځه ونیسي ساتلی اجازه راکړه ودرېږه سوال وکړم بیا جواب راکړه یو سړی چې خپله ښځه ونیسي ساتلی ودرېږه یو سړی چې خپله ښځه ونیسي ساتلی هغه به ملک ساتلی سي او که ملک ساتلی سي انا خبره بیا د ښکته کومه خبرې ته غوږ ونیسي بیا د پرې باسم دا دواړه دلته ناست دي خبرې ته غوږ نیسي ته ځان جټ کوې خبرې ته غوږ ونیسه ځان جټ مه کوه که نه د غلو جوس تسکله د هغې خبره ته ځان جټ مه کړو خبرې ته غوږ سه ظاهره ته ما دې ته راغوښتی چې بحث وکړو صحیح ده جنګ نه کوو بحث وکړو اوس ما ته دا ووایه چې عمران خان داسې کوم غول کړي دي چې ژاړي وایي چې خلک مه لرې کوي د چوکۍ نه ولې چی کړي دي دا خو ګوره د ملک سیاست دی زما خبرې ته غوږ دا خو د ملک سیاست دی دا راته ووایه چې عمران خان نه مخکې هم همدغسې خیرن یو اوس هم همداسې خیرن یې که نه او زه یو خبره تا ته وکړم ګوره ساحل صاحب محترم درته وایم ساحل صاحب محترم ځان نه مه شرموئ ساحل صاحب محترم اجازه ورکړه چې چی وایي خان یوسف صاحب خان یوسف صاحب دا چی وایي ودرېږه چی وایي ته ووایه ته ووایه چې شی کړي چې ملک انډیواله ژاړي وایي امریکا راپسې اخیستې ده نه مې پرېږدي چې شی کړي مهرباني هغه ما ته پته هغه تا ته پته نشته چې موږ له څه کلي دي که نه یو خبره دا زموږ د ملک سیاست په دې تاسو خوشحالي کوو چې عمران خان خپې په هوا شو عمران خان دا چې عمران خان به یې وزیر اعظم موږ بیادبي دې معافي ګوره زه په دې ګلبدین هم نه وهم بیادبي دې ډېر معافي زه په دې ګلبدین هم نه وهم ما خبرې ته غوږ شه ما خبرې ته غوږ ونیسه ګوره بیا عقل مه کېږه که نه خر مه کېږه ما درته ویلي زه په ګلبدین هم نه وهمه اصلیت د مخه یې که نه ما تا تلته وخت درکړه د پښتنو په جامعه کې مې وخت درکړه د پنجابي اولاد ځان نه مه جوړوه خبرې ته غوږ ونیسه د پنجابي زوی ځان نه مه جوړوه صحیح ده تا ته نه دیرا منډۍ زو خبرې ته غوږ ونیسه که نه خبرې ته غوږ ونیسه دیرا منډۍ زو خبرې ته غوږ ونیسه کچه بچه خبرې ته غوږ نیسه خبره دا ده چې زه تا ته دا وایم چې خبرې ته غوږ نیسه چې غولې کړي دي چې اوس یې ژاړي ته ما ته وایه تا ته پته ده ما ته پته نه ته ما ته وښیه چې غولې کړي دي چې وطن ما ته ووایه هو وښیه چې یې کړي په افغانستان کې تا یو دقیقه کړي دي ټولونه درې جوړ کړي دي دا چې عمران خان جوړ کړي دي عمران خان کړي دي یو دقیقه عمران خان ډېر ښه کړي یو دقیقه چې جوړ کړي دي ته ودرېږه چې جوړ کړي ته ودرېږه صبر وکړو چې جوړ کړي چې شی کړي په افغانستان کې چې د څه هسپتالونه یې دا عمران خان جوړ کړي دي ودرېږه صبر ودرېږه دا دومره دا هسپتالونه چې جوړ شوي دا د امریکا ډالر چې راغلي انډیواله دا د ملل متحد پیسې چې راغللې دا ډالر چې راغلي ملل متحد دا کومکونه چې دا د مهاجرو په نامه باندې راغلل دا چیرته لاړل عمران خان خپله ښځه نسي ساتلی ما ته هغه جوړې ما ته چې جوړې پسې په دې بیا عقلو خبرو باندې ته ما ته راځي ولا دونه خو هندوستان څو بندونه جوړ کړي ودرېږه صبر وکړه هندوستان څو بندونه په افغانستان کې جوړ کړي دا به تا ته پته ستاره افغانستان ما ته پته نه زما پاکستان ته پته نو چې ما ته پته ته غول خورې راغلی دلته بحث کوې چې ما ته پته ده نو ته بیا ولې د شیانو باندې بحث کوې ګوره هندوستان د پاکستان په لسچنده باندې په افغانستان کې مصرف کړی هېڅوک مودي له چوکۍ نه نسي لرې کولی شخ ناست ده هلته نر غوندې ناست ده طلاقي ولې زاړي طلاقي څنګه په مور باندې خر ختلی اوس تښتي څه په مور خر ختلی او چې ژړلې دا خو د ملک دغه اشرف غني خو نر غوندې پرېښوده لاړه طلاقي څنګه سوی او تاسې دلګان ورته ولې زارې هغه خو پښتون نه ده هغه خو یو طلاقي سړی د خاتم النبین نسي ویلی په زور ناست دی د غین په زور هلکوزه صاحب یو دقیقه بیا فکر کوم ډبل جوس غول دی وسکل نه دا دوی په خبره نه پوهېږي دا د دلیل ده هسپتالونه یې جوړ کړه و هسپتال بچې هندوستان ټولې پیسې په افغانستان کې مصرف یې کړې د هندوستان پاچا یو ځای ته هم لا نه دی ته عمران خان طلاقي په دې باندې نه ځي ته د تاسو اصل نسب د مردګاوانو اصل نسب ده که مردګاوانو اصل نسب نه وي د تا نواز شریف مردګاو څه سوه
ته ماته نواز شریف د څه سو غدار نه پریدو کنه غدار درې کو کنه هغه غدار نو چې تا دا غدار نه پریدو غدار خو تا خو په هغه باندې جوړل نه که غدار خو دلته ناس د چرچې کې مزې کې یو کې نو هغه پریدي د انګريز اولادو د انګريز اولادو د تاسو خو ټول د ټول لاس د تاسو د امریکا او د انګلیس په لاس کې ده یو د کاله کوزه صاحب زدهغه سړی ته دوه خبرې کوم تاسو ورته تنا وکړي د ساحل صاحب ته لږ زره وکړي د ساحل صاحب وکړي دا خبر ته ځان اوس دومره ما ګوره زغله ناستو تاسو دواړه غږیږي کنه اوس یو پنځه وکړي تاسو دواړه غږیږي زغله ناستو تاسو دواړه غږیږي اوس یو دوه دقیقې ما پرې دی خیر دی او خا ورته په غوړه غوږ ونیسه سمه ده जो पश्तून पाकिस्तान में रहता है सारे पंजाबी कहते हैं कि जितने पश्तू बोलने वाले पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं वो कभी ना पाकिस्तानी थे ना पाकिस्तानी है और ना पाकिस्तानी रहेंगे क्योंकि उन लोगों का नस्ल अफगानिस्तान का है वो अफगानी है अगर वो अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं हो सकते जो उनका अपना जुबान है पश्तून अगर पश्तून के साथ खड़ा नहीं हो सकता है वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा क्योंकि पश्तून पाकिस्तान का जो है वो अफगान है दादा यू पॉइंट दो पॉइंट तराजू आगे वही इमरान खान पंजाबी था पंजाबियों का है इमरान खान काम करेगा पंजाबियों के लिए इमरान खान जाएगा पंजाबियों के लिए इमरान खान आएगा पंजाबियों के लिए इससे पहले आप मुझे एक पॉइंट मुझे शो करो कि इमरान खान ने पश्तूनों के लिए क्या किया जब से इमरान खान आया है पश्तून मर रहे हैं जब से इमरान खान आया है पश्तून अफवाह हो रहे हैं जब से इमरान खान आया है पश्तून रात दिन जलील हो रहे हैं तो पश्तून के हाथ में क्या आया دینا بعدی سوال کو روزانه جغرافیا چی شته وي جغرافیا نه پریدا جغرافیا هیڅ تم ودرېږه صبر یو سوال اخرنه هغه که بیا چې نور شوی ته ماته جغرافیا تعریف که جغرافیا چی شته وي جغرافیا پرې زغله جواب ورکوم کنه ته پریدا ودرېږه نه ته اول دی جواب راکړه اول جغرافیا و بیا دیږي جواب و جغرافیا چی شته وي سر زه تعالی څه دلته ته زما څه وساز نه دوستانو غوښسه دا پاکستاني دا ځان ته وي جغرافیا چی شته وي جغرافیا چی شته وي جغرافیا پرې د سره ته وامه چی شته وي نه زه نه مړ ته خالي ماته چې جغرافیا چی شته وي موبایل کټ کړ ته اوس په موبایل زده ده نه زده ده جغرافیا د زده چی شته وي ستاسو خبرې امتیاز جوس ورکه خپل حقيقي څه خبرې ستاسو جواب افرین ته ماته یو ول چې جغرافیا چی شته وي ها جغرافیا نه واړه زه تعالی ستاسو خبرې جواب درکوم ګل خانه جغرافیا چی شته جغرافیا نه واړه ول ته په جغرافیا په نسبت د سوالونو جواب څنګه راکې ګل مرجانه هغه ویل چې عمران خان د پاکستان جغرافیا چی شته وي عمران خان وغه چې ورځ خاص عمران خان طلاقي پرې د ته جغرافیا چی شته وي خزه د اشرف غنی وغه دا خو تاسو ګوره دا خو ستا مربوط ده چې تا اشرف غني تار شوی وی وایه تا مربوط ده زه د اشرف غني په سر تا ته کنځلې نه کوم ځکه چې غوږ ونیسه ما خبرې ته غوږ ونیسه زه د اشرف غني په سر په دې تا ته کنځلې نه کوم چې زه د اشرف غني په سر نه ځم زندان ته یا مثلا جیل ته نه ځم تا پورې مربوط ده ته ماته وایې چې جغرافیا چی شته وي جغرافیا چی شته وي جغرافیا چی شته وي جغرافیا چی شته وي جغرافیا اشرف غني خزه د کوم ځای را د دې جواب را یو خبره درته وکم دا اشرف غني خزه سکه دا اشرف غني خزه سکه افیا صدیقی چیرې ده افیا صدیقی چیرې ده افیا صدیقی خور دی افیا صدیقی خور دی چیرې ده افیا صدیقی خور دی چیرې ده افیا صدیقی خور دی چیرې ده تا ته وایم دی افیا صدیقی خور دی چیرې ده افیا صدیقی خور دی امریکایانو سره پرته د ټنټکۍ ته د پاکستاني په نامه باندې راغله ته ماته ځان خې ستا خور د امریکایانو د هغه لاندې پراته ده ټنټکۍ زه د خرې زو په دې مرداره خبره داسې خلک چې دي خان یوسف صاحب غږ د راځي تصویر دی ولاړ ده تصویر قرار ولاړ دی ځکه کته شم به ترشم خبر نه خان یوسف ورور ته که څه ویل لري وزاره که تصویر دی ولاړ نظم لایف قطه کومه مانزه وخت د زمانزه ته مازیګر موږ شو نور سره مزه بدوم راوي ما چې دغه غلخانان ته دا وایم چې ګوره یو خانم موږ سپیړې درکو بل خانه پنجابي سپیړې درکې سم ده په منځ کې پاتې استي او په تاسو غلخانانو کې ماته د یو سړی ثابت کړي چې هغه غلخان سواد ولري هغه غلخان خپل وکوي هغه غلخان د پاکستانی سره په کوم یو کاسه کې نهسته موږ پاکستاني هغه ته وایو چې هغه په پنجابي غږیږي هغه د رنجیت سنگ اولاد وي غلخانانو کې تاسو د رنجیت سنگ اولاد یاستئ نو تاسو بیا کوشش وکړئ راشي دلته کې نه دا ځان ته ثابت کړئ چې تاسو رنجیت سنگ اولاد یاستئ
موږ به ومنو ختمه خبره کړي رنجیت څنګه اولادانه استي او زمونږ ته پښتانه وایي نو په لیاز د خدای د پښتون نوم مشرموي پښتون دومره سپک نه دی چې پښتون هیڅ کله ګوره پښتون ننګ کړي په غیرتی سړي پښتون په بی غیرت ننګ نه کړي نن تاسو د پښتون نوم شرموي په دې شرموي چې تاسو جګیږئ به وایي چې موږ پښتانه تاسو رقم پښتانه استي چې د پنجابي هغه لنګمار تر شا درېږي چې کوم لنګمار ټول عمر زما د مشرانو غلامي کړې ده او نن ته زی